ګلبدین حکمتیار د ارګ د محاصره کولو خبر ورکړ. السلام علیکم محترم مریدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د دوی سره هغه ژمنې چې ولسمشر غني کړي دي او هغه ژمنې چې اوس د طالبانو سره کړي دي باید عملي شي. حکمتیار نن په یو خبري غونډه کې ګواښ وکړ چې که ولسمشر غني د حزب اسلامي بندیان خوشي نه کړي او د طالبانو سره کړې توافقنامه عملي نه کړي نو په کابل ښار کې به په پراخو حرکتونو لاس پورې کړي او بالاخره به د دې په پایله کې د حکومت واکمنۍ ته د پای ټکی کېږدي. حکمتیار ګواښ کړی دی چې دوی به ارګ تر هغه کلابند کړي چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوې او اشرف غني لارې ته نه وي راغلی. حکمتیار د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې که اړتیا شي نو د دې حکومت پر وړاندې به هغسې وسلې وکاروي او هغه ډول جګړه به پیل کړي لکه څنګه چې د پرچمیانو او کمونیستانو په وړاندې پیل کړې وه. حکمتیار همدارنګه ادعا وکړله چې حکومت په لوی لاس یوې بلې جګړې ته د تیارۍ په حال کې دی. د حکمتیار په خبره چې د ده سره کره شواهد موجود دي چې حکومت د بیلابیلو لارو څخه هیواد ته کانټینرو کې په زیاته کچه وسلې راوړي او هغه ډلو ته یې ورکوي چې پخوا یې د طالبانو سره جګړه کړې وه. حکمتیار په داسې حال کې د حکومت پر وړاندې د جګړې د اعلان د تیاري خبرې کوي چې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وویل چې دوی جګړې ته تیار دي او طالبانو د خبرو میز پرې کړی دی. حمدالله محب د جګړې سبب طالبان بللي وو. محب ویلي و چې دا طالبان دي چې جګړې ته زور ورکړی دی، د سولې د خبرو میز یې پرېښی دی او خپل قمندانان یې راټول کړي او د جګړې لپاره تیاری نیسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.